سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ بورډ د ایرلینډ پر وړاندې د 3 نړیوالو شل لوبو لپاره خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړله، چې ډېره خوندوره، په زړه پورې زبردسته لوبډله ده. ډېرو ځوانانو ته چانس ورکول شوی دی او د خوشحالۍ ځای دا دی چې راشد خان او مجيب رحمان یو ځل بیا لوبډلې ته راغلي دي. راشد خان او مجيب رحمان د افغانستان د لوبډلې د ملا تیر بلل کېږي، نو همیشه د افغانستان لپاره ډېرې خوندورې په زړه پورې لوبې ترسره کړې دي. په سختو حالاتو کې د افغانستان لپاره بریاوې راوړې دي. دوی دوه ته خدای بیا روغ صحت ورکړي او لوبډلې ته راله. د افغانستان لپاره به یو ځل بیا ډېرې ښې لوبې ترسره کړي. د ایرلینډ پر وړاندې په شل لوبو کې ډېرو ځوانانو ته چانس ورکول شوی دی. داسې ننګیالی خروټ هم راغلی دی، صدیق اتل هم راغلی دی، داسې نور ځوانانو ته هم چانس ورکول شوی دی. د افغانستان 15 کسیزه نوملړ کې راشد خان لوبډلمشر، رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی، ابراهیم ځدران، صدیق الله اتل، اسحاق رحیمي، عظمت الله عمرزی، اجاز احمدزی، محمد نبی عیسی خیل، ننګیالی خروټ، مجيب رحمان، نور احمد لکنډوال، وفادار محمد، نوین الحق، فرید احمد ملک، فضل حق فاروقي شامل دي. د ایرلینډ پر وړاندې د 3 نړیوالو شل لوبو لپاره افغان لوبډله چې اعلان شوله، ټولو ځوانان لوبغاړي اعلان شوي دي. داسې راشد خان او مجيب رحمان هم شتون پکښې لري، صدیق الله اتل، اسحاق رحیمي، اجاز احمدزی، ننګیالی خروټ، وفادار محمد، داسې ټول ځوانان راغلي دي. نو انشاءالله افغانستان دا ځل ځوانانو ته چانس ورکړی دی او د ایرلینډ پر وړاندې به په شل لوبو کې هم ښه لوبې کوي او دغه لوبې به ګټي. د افغانستان او ایرلینډ ترمنځ لومړۍ شل لوبه به 2 ورځې وړاندې د مارچ پر 15مه نیټه ترسره شي. دویمه لوبه به د مارچ میاشتې پر 18مه نیټه ترسره شي او وروستۍ نړیواله شل لوبه به د مارچ میاشتې پر 18مه نیټه ترسره شي. د ایرلینډ پر وړاندې افغان 15 کسیزه لوبډله که ستاسو خوښه شوې ده، خپل نظر هم په کمنټ کې هم راسره شریک کړئ. زما خو ډېره خوښه شوله، ډېره زبردسته په زړه پورې لوبډله ده. که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.